اچار اچار اچار. د څه شي اچار؟ د ګوړې اچار. جوړونکی ننګیال ناشنا. خواږو اوریدونکو سلام. د کابل خارکوم سړکونه چې د 3 میاشتې مخکې له سره قیر شوي وو اوس بیرته اړول کیږي او بیا له سره قیر کیږي. د کابل ښار د سړکونو قیر دومره ژر ژر بدلیږي لکه یوه مهربانه مور چې خپل ماشوم ته جامې ور بدلوي. د خپرونې په پیل کې به مو د هیواد یوې عالي لیسې ته بوزو او وبه وینئ چې په لیسه کې څه تعلیمي فعالیتونه روان دي. راځئ. مدیر صاحب د ریاست تفتیش راغی. دا څه وایې؟ چیرته دی؟ صاحب اوس به ښوونځي ته را رسېدلی وي. اله جمعه ګل ته غږ کړه. هغه خو صاحب وختي کور ته لاړ، ویلې چې زوی مې غوا ټنډه کړې ده. دا څه وایې؟ لیونی یې کړم لیونی. ته ګوره چې اوس زه دغه تفتیش ته څه جواب ورکړم؟ یو ښوونکی هم په ښوونځي کې نشته. که نه وي صاحب زه به په ټولګیو وګرځم چې زده کوونکي غالمغال ونه کړي. ژر ټولو ټولګیو ته ورشه او اول نمرګانو ته یې ووایې چې الوکان شوخیو او غالمغال ته پرې نږدي. ورته ووایې چې مفتش راغلی دی، ژر کوه مه راته ګوره. ښه صاحب. هغه دی تفتیش راغی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی صاحب. راځئ مه درېږئ، مهرباني وکړئ راځئ. که مې اشتباه نه وي کړې نو مدیر صاحب یې؟ صاحب څنګه یې؟ په خیر راغلی. په لاره کې خو به په عذاب شوی نه یې؟ مننه ښه یم، کور دې ودان. صاحب راځئ مه درېږئ، دغلته په دې څوکۍ کې. مننه. تور چای څکئ که شین؟ چای به بیا وروسته وڅښو، خو ته داسې وکړه چې لومړی دا استادان راوغواړه چې څو خبرې ورسره کوم. نه صاحب دا څه وایې؟ لومړی به چای څکې، دمه به جوړوي، بیا به رسمي کارونه پیلوي. مدیر صاحب درسي ساعت بدل کړم. والکه ته یو ځل دلته راسه. څه دې ویل صاحب؟ ګوره ژر دې کور ته لاړ سه او په منډه شین او تور چای له شیدو پراټو او څو دانې ایشولې هګۍ سره راوړه. ژر کوه. ښه صاحب ښه صاحب. ځه ورسه، زنګ ووهه او درسي ساعت بدل کړه. ژر کوه. ښه صاحب. مدیر صاحب دا ساعت ولې چپلاسیان نه بدلوي؟ بدلوي صاحب، خو هغوی رخصت اخیستی او یوې چې پاتې وو د هغه بیچاره لږ وختي غوا ټنډه شوې وه، هغې ته ورغی. ښه کورونه یې نږدې دي؟ صاحب په دغه کوز کلي کې دي صاحب. ښه نو مدیر صاحب ته دا استادان ادارې ته راوغواړه. استادان راوغواړم؟ صاحب لومړی به دغه چای څکلي وو صاحب. نه ته داسې وکړه یو ځل دا استادان راوغواړه، کار مې ده. صاحب استادان خو نه دي راغلي. نه دي راغلي؟ صاحب نه دي راغلي. یو هم نه دی راغلی؟ نه صاحب یو هم نه دی راغلی. ولی؟ صاحب د ریاضي استاز رشقي اړولو ته اشاره کړی و، د کیمیا استاز نیالګیو ته سره ورکوله، د بیولوژي استاز ژرنده کوله، د تاریخ او جغرافیې د استاز د زوی کوژده ده، د دیني علومو استاز جنازې ته تللی، د پښتو استاز نیالګي ښودل او د دري استاز ناروغ ښار ته بیولی دی صاحب. او د منطق محترم استاد؟ صاحب هغه یو چا روغې ته غوښتی و. نو چې استادان نسته د حاضري کتاب خو سته، ځه هغه راوړه. السلام علیکم. صاحب دغه دی د حاضري کتاب پرېږده چې شیدې او پراټې راغلي دي. په پراټو نه خلاصېږي مدیر صاحب، د چرګانو غم کوه. څه شی؟ د وزیرانو د کار او فعالیت پایلې کچا نه دي لیدلي، خو د وزارتونو د لوحو بدلولو فعالیت نه خو څوک سترګې نشي پټولی. که یې نه منئ دغه کیسه یې واورئ چې باور مو راشي.
لکه چې په هیواد کې موقت او بوري او په پای کې انتخابي حکومتونه جوړ شوي دي، نو بیا له هماغه وخته د وزیرانو مقررول، لرې کول او تبدیلول هم پیل شوي دي، خو تر اوسه څوک په علت نه دي پوه شوي چې دغه مقرري، تبدیلي او یا هم برطرفي د کومو معیارونو پر بنسټ ترسره کیږي او د څه لپاره. ځکه هر وخت چې کوم وزیر مقرر شوی او یا هم له وزارت څخه بل ته تبدیل شوی، نو په نوموړي وزارت کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه دی راغلی، لا چې له بده بدتر شوی دی. د دې کار په علت هم څوک نه پوهېږي چې ولې د وزیرانو په تبدیلۍ او مقررۍ سره کارونه نه سمیږي، او دغه کار والیان هم کوي چې کله یوه ولایت ته نوی والي لاړ شي، د امنیت پر ځای هلته بې امنیتي زیاتېږي او نور هم خلک له حکومته لرې کېږي. خیر، دلته به د والیانو خبره پرېږدو او رابشو د وزیرانو فعالیت ته. د خپل وزارت کیسه به درته وکړم. هغه هم د وزارت د ټولو کارونو نه، یوازې د وزارت د لوحې کیسه، او له همدې نه د وزیر صاحبانو د نورو فعالیتونو قیاس هم وکړئ. لومړی ځل چې وزیر راغی، نو په منډه خپل مرستیالان، مشاورین او رئیسان راټول کړل چې د طالبانو د وخت په نسخه لیکل شوې لوحه لري او بله نوې کلاکه کړي. ټولو مرستیالانو، مشاورین او رئیسانو چې د وزیر صاحب همتبي وو، مشوره ورکړه چې نوې لوحه باید په نستعلیق خط ولیکل شي. وزیر امر وکړ او د لوحې لیکلو او جوړولو اضطراري کمیسیون هم ورته وټاکه. 2 کاله وروسته چې هغه وزیر تبدیل شو او بل نوی وزیر صاحب راغی، نو لومړنی کار چې وکړ هغه د وزارت د لوحې د بدلیدو کار و، ځکه چې اداري رئیس د پخوانۍ لوحې د بدلولو ټوله کیسه ورته کړې وه او سړی ښه پړسولی و. د نوي وزیر صاحب نسخه خط خوښېده، نو ځکه امر وکړ چې 2 لوحې دې ولیکل شي، یوه په نسخه خط او بله په نستعلیق خط، تر څو توازن برابر شي. د همدې کار لپاره یو کمیسیون جوړ او د 2 لوحو د لیکلو او بندولو دنده ورکړل شوه. 2 کاله وروسته چې دا وزیر هم تبدیل شو او بل راغی، نو هغه هم لومړی کار چې وکړ همدغه د وزارت د لوحې د بدلولو کار و. وزیر له راتګ سره سم خپل مرستیالان، مشاورین او رئیسان راټول او لویه غونډه جوړه کړه چې د لوحې په خبره هر اړخیز بحث وشي. تر ډیرو بحثونو وروسته دا پریکړه وشوه چې په لوحو د یوه بله لوحه هم ورزیاته کړای شي او هغه د په لاتین خط ولیکل شي. وزیر صاحب ویل چې وروسته له دې باید په هیڅ کار کې تبعیض ونه شي او د تبعیض د له منځه وړلو او دوستانو خوشحالولو لپاره یې په لاتین خط لیکل شوې لوحه هم ورزیاته کړه. خو دا چې لوحې د څنګ پر څنګ او که لاندې باندې کلکې شي او د کوم خط لوحه د لومړی او د کوم خط وروستی وي، د دې کار لپاره یو فوق‌العاده کمیسیون وټاکل شو چې تر هغه وروسته خپل وړاندیزونه باید تر 2 اونۍ د وزارت مقام ته وړاندې کړي. 1.5 کال وروسته چې بل نوی وزیر راغی، نو لومړی کار چې وکړ همدا د وزارت د لوحو کار و. هغه چې د وزارت دریغ برګې په نسخه، نستعلیق او لاتین خطونو لیکل شوی او څنګ پر څنګ کلکې شوی لوحې ولیدې، له ډېرې غوسې پیریانو ورته ونیوه او چې وزارت ته ننوت، نو ټول د وزارت کارکوونکي راټول کړل او په غوسه یې ورته وویل، دا وزارت یو که د لوحو دوکان، ژر لوحې راکوزي او په تاویل خانه کې قید کړئ. له هغه وروسته بیا تر اوسه زموږ وزارت غریب بې لوحې دی. خو تېره ورځ مې د وزارت تاویلدار ولیده چې د وزارت زړې لوحې صافي کولې او ګردونه یې ترې پاک کول. چا پوښتنه ترې وکړه چې تاویلدار صاحب لکه چې لوحې ډېرې در باندې ګرانې دي؟ نو تاویلدار په ځواب کې ورته وویل چې نه، لوحې نه دي را باندې ګرانې، خبره دا ده چې بیا د کابینې د بدلولو اوازې دي. ویریږم چې زمونږ وزیر هم نوی شي او بیا د وزارت لوحو ته اړتیا پیدا شي، تیارې به مې ورته پاکې کړې وي. او اوس دا هم واورئ. و سړیه، هغه د ډریورۍ لیسنس دې واخیست؟ او ښځې وامیخیست. په څو؟ په 11,000 افغانیو. څنګه یې لا درکړ؟ وای ښځې، پیسې داسې کافر شی دی چې هر کار کولی شي. نو چې لیسنس یې درکول، د ډریورۍ امتحان یې درڅخه واخیست؟ نه، زه په هغه کتار کې نه وم. نو په کوم کتار کې وې؟ زه په هغه کتار کې وم په کوم کې چې ټول لکه دماغ غوندې کسان وو. نو څه یې نه درته وویل؟ ویل چې لایسنس یې راکړ، بیا یې راته وویل چې لایسنس خو دې واخیست، زه اوس ډرایوري زده که. رښتیا وایي؟ اوس خو د له هغه لیسنسه وشرمېږه او موټر چلول زده که. محموده، پانتون ته د کانکور په ازموینه کې بریالی شوې که نه؟ ناکام سوم. نو اوس څه کار کوي؟ خصوصي پانتونونه وایم. خصوصي پانتونونه وایي؟ و
خو یو به وایي نه په یوه کې د ته پوهنځی وایم د سار لخوا ده او د ماسپین لخوا بیا په بل کې د انجینري پوهنځی وایم او په بل کې هم د ماښام لخوا د حقوقو پوهنځی وایم. نو په درسونو پسې رسېږي؟ نه په درسونو پسې رسېدل خو یې ګران دي، خو شکر دی په فیسونو پسې رسېږم. چې په فیسونو پسې رسېدی شي نو داسې وبوله چې فارغ شوی یې ترې. و بیا په یوه کال به هم ډاکټر شم، هم انجینر او هم څارنوال. که نرې بیا پیسې ریبه که تر هغې څوک پرېږدي و سړیه، ډېرو لرونه پسې اخیستي دي. دغه خپرونه ننګیال ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله صمدي، عبدالرحمن، صادق سپینغر، سپوږمۍ، حسیب الله جلالزی او زه هیله زرمتی.